د روزې میاشت رااله د هغې متعلق یو څو ضروري خبرې ستاسو مخکې عرض کول دي. الله فرمایي چې ای هغه کسانو چې تاسو ایمان راوړی دی، کتب علیکم الصیام، فرض شوې ده په تاسو باندې روژه، کما کتب علی الذین من قبلکم، لکه څنګه چې فرض شوې وه په هغه خلقو باندې چې کوم تاسو نه مخکې. نو روژه په تمامو امتونو باندې فرض وا د هر چا د شان مناسب. روژه عزیزانو یوازې خوراک سکاک نه خولې بندولو ته نه وایي، روژه به د هر شي نیسئ. د سترګو به هم روژه وي، غلط کار ته به پکې نه ګورئ. د غوږونو به هم روژه وي، غلطې خبرې به پکې نه اورئ. د خپو به هم روژه وي، غلط ځایونو ته به پکې نه ځئ. د لاسونو به هم روژه وي، غلط څیزونه ته به یې نه اچئ. نو روژه یوازې خوراک سکاک نه ځان بندولو ته نه وایي، روژه د دې ټولو څیزونو نامه ده. بعضې ائمو تر دې پورې لیکلي دي چې که چا په روژه کې غیبت وکړو، پردي بدې وویلې د خپلو مفادو دپاره، نو په دې روژه ماتي. خوله به هم چې دی په غلط شي باندې نه استعمالوي، ژبه به په غلط شي باندې نه استعمالوي. دا احتیاط به هم کوئ. دې روژې میاشتې ته رمضان وایي. رمز په عربي لغت کې سوځولو ته وایي. یو شی چې بل شی سوځوي دې ته رمز وایي. علما لیکي چې په دې نام میاشت باندې الله پاک رمضان نامه ځکه ایښې ده چې که دې میاشت کې سړي د ایمان په تقاضا باندې روژې ونیوي، نو د 11 میاشتو ګناهونه چې دي هغه ټولې په دې باندې وسوځي. نو الله پاک دې مونږ او تاسو ټولو ته توفیق راکړي چې دا روژې په ښه احتیاط سره ونیسو. څنګه چې روژه فرض ده، داسې 15 وخته مونځ هم فرض دی. څنګه چې روژه فرض ده، داسې چې پیسې ورسره یې حج هم فرض دی. روژه فرض ده، داسې چې پیسې ورسره یې زکات هم فرض دی. روژه فرض ده، داسې چې بل سړی دې ولیدو او د روژه ماتي او د پښمنۍ دره کې نه لګي، نو هغې سره امداد هم فرض دی. دا واوره که په یو محله کې یو کور بې پښمني روژه ونیوه، یو کور، الله به که دا ټوله محله جهنم ته لیږي. که په روژه کې یو غریب روژه ماتی نه و او دا ته پته ولګېده او د هغه روژه ماتی نشته او تا وله د روژه ماتي بندوبست ونه کړو، الله به په ټولو محله جهنم ته کړو. او دې ته نه وایي چې روژه مونیوه او راشي د شپې حافظ پسې ودرېږئ او صاحب حافظ هم چې دی کوزه پاس کېږي او غرډې څه چل دی ختم شو. ختمونه نه کړي، زمونږ بیړه تباه ده. زه درته په ایمان وایم او بیا درته په ایمان وایم چې 2 بزرګانو سره زما ملاقات شوی دی او هغه دواړه بزرګانو ته دا علم و چې د قبر حال به معلومولو چې دې مړي باندې لاندې سال دی. او دواړه بزرګانو چې کومې ادیرې ما ته ښودلې دي، 15 منټه به مراقبه وکړه او 15 منټه پس به ما ته ویلې چې بچیا دې ټوله ادیره کې داسې بړی نشته چې دې وګوره زړه دې خوشحال شي. دا ټوله ادیره کې مړي چې دي دا ناست دي او غوښې ته غوسېږي لګیا دي. په قبر کې دا عذاب مي چې ناس به تیکه به درنه پرېږي، چې چاړه داسې لاندې راځي بیا به دا غوښه ورته جوړه شوي بیا به درنه تیکه پرېږي. دا ټول مړي په قبرونو کې چې پراته دي غوښې ته غوسېږي لګیا دي. تاسو چې مړی ښخ کوئ په ادیره کې څه کوئ؟ د مړي وارث ته رضا د خدای، رضا د خدای، د بد خندیر بچی چې رضا د خدای نه وي نو دا به مړ کېدی. وایي تاسو چې رضا د خدای نه وي نو دا د خندیر بچی به مړ کېدی. خو د خدای رضا و مرداري کو کنه، نو بسر سره به ځان ورته خېږي رضا د خدای، رضا د خدای، دا دوا به یاد کړئ.
دا دوا به یاد کړو په دې نه کې خپل چې دی واخلي هلته دې کېږدي ښه دې سنبال که بیا درنه لېږدي درته به راشي د قهر ریږدي تکیا د خدای شاه په ګورستان کې مرګ دې په سر دې میرا فقیره شته به وخورې په زړه توګیره آخر به لاړ شي د دې مرګ دې په سر دې میرا فقیره شته به وخورې په زړه توګیره آخر به لاړ شي د دې جایګیره غشې نیولې درته کمان کې داسې درته ولاړ دی دا مرګ منټ پسې پسینه نه نوځي یو کم میاش پسې نه نوځي یو کم هفته پسې نه نوځي د ټول جایګیرونه چې دي دا به ختم شي یو ډاکټر مړ کېدو نن 90 کاله مخکې 80 لکه روپۍ ته پاتې کېدې وصیت یې وکړو چې زما د مرګ نه وروسته د جنازې نه زما د لاسونه داسې وباسئ داسې چې دا خلک پکې رواني چې زما د لاسونو ته ګوري یو سړی ورته ناست هغه ورته ولې ولې دومره لوی دولت را سره چې خلکو ته پته ولګي چې تش لاس لاړو نو هغه ورته ویلې چې خدای دې خوار کړه چې راتلې څه دې راوړي ځان سره تاسو چې د موره پیدا کېدې څه غوټه در سره وه څه دې راوړي دي خو چې څنګه 2 لاسه راغلی وې داسې 2 لاسه به دې ځې که نه وړومبی شپه چې کوم پولیس به په قبر کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بې دینه سړي ته په داسې شکل کې راشي چې دی ورته وګوري نو زړه یې د خولې نه بار او داسې کېنئ چې کېنئ نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصویر ورته وښیي ورته وایي ما كنت تقول في حق هذا الرجل د دې سړي متعلق دی دنیا کې څه عقیده وه دی چې ورته وګوري نو دی به وایي چې ها ها لا ادري والله که زه خدای پېژنم دا پېژنې دا څوک دی والله که دی خدای پېژنم اوس چې د الله په دربار کې او د الله د پولیس په مخ کې ته ووایې چې زه رسول الله نه پېژنم ستا به څه دي ستا به څه دي دا خو به دې وړاندې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم تمام نقش و نگار آپ په زړه کې لیکلې چې دا هغه خوله څنګه وه دا هغه غاښونه څنګه وو اوس زه تاسو نه دا جومات کې چې ناست دي تپوس کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم غاښونه څنګه وو دا هغه پوزه څنګه وه سترګې څنګه وې د سر ویښتې څو قسمه وو ویلی شي چې لاسونه یې څنګه وو په لاره تللې څنګه وو لباس یې څنګه وو پټکې یې څنګه وو څادر یې څنګه وو د چهرې بناوټ یې څنګه وو دا نقشه به دې زده کړي او په دې نقشه به مینې اله به هغه فوټو چې اوس ته چې د کوم سړی نه پېژنې او د هغه فوټو درته څوک وښیي ته به ووایې چې دا پلانې دی وایي ټول سم وایي ما ستړی کوئ ما کوم سړی چې ته نه پېژنې او د هغه فوټو درته څوک وښیي نو ته به ووایې چې دا پلانې دی او چې پېژنې او فوټو درته څوک وښیي نو څه به وایې چې دا پلانې دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصویر چې درته وښیي نو چې تا وړاندې نه هغه خط و خال پېژندلي نو وبه وایې چې هذا محمد رسول الله وآمنا به دا جناب محمد رسول الله دی او ما په دې ایمان راوړی نو ملایکې به ورته وایي صدقته ته رښتیا وې مونږ ته وړاندې نه پته وه چې ته به همداسې وې